ګوره په دې تانبون کې یو خانه بدوشو یو خدای نور انوار چې لیکل دی ډیر پخوا تیر شوی دی هغه نوم مولا جیونو خو یو په دې تانبون کې اوس د مولانا اشرف علي تانوی رحمت الله علیه په زمانه کې تیر شوی دی هغه نوم مولا جیونو او دا خانه بدوشو نو خانه بدوشو به دک شان به زندگی تیرې دا الله سره ډیر زیات مضبوط تعلق او نبی کریم صلی الله علیه وسلم سره ډیر زیات مینه وا نو چا ولا مشوره ورکړه چې دلته کې مولانا اشرف علي تانوی رحمت الله علیه دی هغه د خلکو تربیت کوي خلکو ته ډیر زیات سي اعمال خي او دا غي د وجه نه د خلکو ډیر زیات ژوندۍ جوړ شوي نو ته دا سکارو کچ لاړ شو غسر خپل تعلق جوړ کا او دا مولا جیون صاحب چې کوم وو خانه بدوش خودي مشهور پس باندې د تبوي صاحب حضوري هغه کس ته وی کنه یاد ساته هغه خوش قسمت کس دا چې دته روزانه په خوب کې د نبی کریم صلی الله علیه وسلم زیارت نصیب کیږي نو کله چې اشرف علي تانوی رحمت الله علیه سره خپل داغه نه بیت او داغه مرید شو غله بتل راتله یو ورځ وی اشرف علي تانوی رحمت الله علیه په خپل خانقاه کې ناشته او دا مولا جیون چې دی وی د پلاس کې چاکور اغسته دی او په غوسه کې را روان دی وی چې کله مولانا اشرف علي تانوی رحمت الله علیه را رسید نو مولانا اشرف علي تانوی رحمت الله علیه وته فرمایل چې مولا جیون ولې غوسه چاکو دی راغستره هغه وته وی چې حضرت بس دا خو ما بالکل ځان ختمو په دې چاکو باندې میزان واخو بالکل خپل ژوندۍ اختتام میکو او خودکشي میکولا مولانا اشرف علي تانوی رحمت الله علیه وته فرمایل ولې خودکشي کولا هغه وته چې ګور حضرت ما ته هر شپه د نبی کریم صلی الله علیه وسلم مبارک زیارت کیږي په خوب کې او زه په روزانه سلام وایم او ما ته نبی کریم صلی الله علیه وسلم د سلام جواب نه راکړي نو ما وی چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم پس وجه باندې زمانه خفه دي نو دغه خفغان د وجه نه زویم چې ما په دې زندگی بیا زمانه د پکار او بیا د جون ما ته نه دی پکار نو ما وی چې زه د خپل زندگی ختمه کوم نو مولانا اشرف علي تانوی رحمت الله علیه چې هغه وته فرمایي چې نه نبی کریم صلی الله علیه وسلم هر چاله د سلام جواب ورکي او تعالی هم د سلام جواب درکې خو تی صرف اورنه ته چې نن د شپې ته د نبی کریم صلی الله علیه وسلم زیارت وشي ته چې په سلام واچې نو ته بالکل په غور باندې غوږ کېدا چې کله ته په غور باندې غوږ کېدې نو تاسو پته ولګي بس وی هغه چاکو ماکوي کې خو دولاړه چې کله شپه شو د شپې د نبی کریم صلی الله علیه وسلم زیارت نصیب شو کله چې په مولا جیون سلام وکړو نبی کریم صلی الله علیه وسلم باندې نو نبی کریم صلی الله علیه وسلم متوي په خوب کې مسکی شو او جواب وته ورک د غور سره وګی خو وی ماغه جواب وورید او وی ماته نبی کریم صلی الله علیه وسلم څه فرمای چې استاد ما د اشرف علي په خپل باندې یقین نشته چې هغه ته وې نو تعالی د استاد سلام جواب در کوم کنه په دې کې بیا څه شک مګنه د تعالی د استاد سلام جواب در کوم وی په سبا باندې اشرف علي تانوی رحمت الله علیه راغه او ډیر زیات خوشاله او چې حضرت ماته دا پتم دې سره ماته دوه پیډې وشوي د خوب سره وی چې دوه پیډې را دا وشو چې یو دا چې د شیطان دغه وسوسونه ز بچ شو مکرمه او خودکشي کول او زب د خودکشي د وجه نه بیا جهنم تتلم الله یو دا غینه بچ کړم بل پیدا را تداو شو چې د نبی کریم صلی الله علیه وسلم مال د خپل سلام جواب راکړي او درېمه پیدا پکې راته دا شو چې زما کوم پیر سره تعلق دی اشرف علي تانوی رحمت الله علیه سره نو د هغه د نبی کریم صلی الله علیه وسلم او د الله پنځ ډېر غټه مرتبه ده ځکه چې تاسو نوم ماته نبی کریم صلی الله علیه وسلم واغسته نو دا ګوره د دې چې د کم انسان تعلق چې دی هغه الله سره مضبوطی او د کم انسان تعلق چې دی هغه نبی کریم صلی الله علیه وسلم د سنت او اتباع کوي نو هغه انسان ته بیا خامخا د نبی کریم صلی الله علیه وسلم د زیارت نصیب کیږي نو د ربیع الاول په میاشت کې تاسو ډیر کوشش کوئ چې زیات نه زیات تاسو درود شریف وایي هر وخت تاسو په خپل باندې درود شریفي